د هیواد په 13 ولایتونو کې د وریجو حاصلات لوړ شوي دي. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د هیواد په 13 ولایتونو کې د وریجو د کار او حاصلاتو له زیاتېدو خبر ورکوي. دغه وزارت وایي تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 9 سلنه د وریجو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی ده، چې په دې توګه 13 ولایتونو کې 383,000 ټنه وریجې تولید شوي دي. د 13 ولایتونو له منځه په کندز کې د وریجو ډیر حاصلات ورکړی ده، چې حاصلات یې په سلو کې تر 15 سلنې رسیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې تصمیم لري ترڅو په هیواد کې د وریجو د حاصلاتو سلنه نور هم پورته شي. دا وزارت وایي چې د وریجو د کار او حاصلاتو د ډیریدلو لپاره پلان لري ترڅو داسې تخمونه راوارد کړي چې کار او تولید یې کم وخت ته اړتیا ولري، او په دې توګه د افغانستان د وریجو له پلوه یو پرځان بسیا هیواد شي. په دا وروستیو کې د افغانستان په کرنیزو تولیداتو کې لکه زعفران، جلغوزي، مڼې، پیاز او وریجې تولیداتو کې د پام وړ د کچې زیاتوالی راغلی ده. د افغانستان بیلابیل کرنیز توکي او تولیدات د ګاونډیو هیوادونو سربیره نورو اروپایي او امریکایي هیوادونو ته هم صادریږي. په وروستیو کلونو کې د ولسمشر غني له لوري د یو شمېر سوداګریزو لارو او هوایي دهلیزونو د پرانیستو سره اوس د افغانستان کرنیز توکي د نړۍ ډېر شمېر هیوادونو ته صادریږي، چې په دې توګه ورسره د هیواد اقتصاد هم تر ډېره پر خپلو پښو درېدلی ده. پخوا تر دې وړاندې د افغانستان او ګاونډي هیواد د پاکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو درلودو له امله وخت ناوخت د پاکستان له لوري د تورخم سوداګریز بندر د تړل کېدو له کبله د افغانستان یو شمېر تازه میوې او سبزیجات خرابېدل، په کور دننه به یې بیې لوړېدلې، او په دې سره به د افغان سوداګر هم ډېر په ستونزه کې وو، چې اوس د افغانستان یو شمېر نور هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو لارو او اړیکو جوړېدلو سره د افغانستان او پاکستان سوداګریزې اړیکې ډېرې کمرنګه شوي دي، او له نیکه مرغه چې افغانستان اقتصاد ورسره تر ډېره زیات شوی او پیاوړی شوی ده. اوس پاکستان د کور دننه او په داخل کې د اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دوستانو که چېرته مو همدغه ویډیو خوښه شوې نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو خبرونو څخه خبر شئ نو د لمر پریس چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله ومل شاخ وخت درته غواړم.